بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو امید دی چې ټول جوړ او روغ یاست. یا ګران دوستانو، ما د ستاسې دپاره داسې یو وړکی کورس په نظر کې نیولی چې البته د زما د وس مطابق یا هغه سې کورس چې دوستانو څه چې د زما زده دي. خو دوستانو د دې کورس نوم چې شی ده، د دې کورس نوم ده چې وګوره او زده یې کړه. چې شی دوستانو؟ کمپیوټر. ښه دوستانو، زما نه یو چا پوښتنه وکړه چې یا یو ملګري یا یو دوست چې کولی شي په کمپیوټر کې وینډو انسټال کړي. نو دوستانو ما ورته نه ځکه ونه شوه کړی چې دوستانو دا زه کولی شم. خو خیر دوستانو، هغه دا ویلې یاره کولی شي ته دا ماته را زده کړي. نو ما ورته دې کې څه مشکل نشته ده. خو دوستانو ما دا سوچ وکړ که چیرې زه دا ویډیو جوړه کړم او انټرنیټ ته اپلوډ کړم، نو دوستانو بیا به یو ملګری پوښتنه کوي چې دا څنګه کیږي او دا څنګه کیږي یا دا څه شی ده که نه. نو سړی بیا سوالونو لاندې راځي او خبرې ډېرېږي که نه. نو دوستانو په همدې حساب باندې ما د ستاسې دپاره یو وړکی کورس په نظر کې ونیو. نو دوستانو د دې کورس نوم ولې دی چې وګوره او زده یې کړه. دوستانو دا د هغو دوستانو دپاره چې د چا تعلیم هم نشته ده. نو دوستانو کولی شي چې هغه وګوري او زده یې کړي. او دوستانو په دې کورس کې زه تاسې ته ټول خطونه یا ډیر خطونه نه وایم، ځکه نه وایم چې د دې کورس نوم دی وګوره او زده یې کړه. او دوستانو بعضې شیونه دي چې در سره معرفي کوم چې دا شی دغسې شی ده یا دا دغه شي ته پکارېږي، خو داسې جدي پکې نه نیسم، ځکه تاسې زه په دې ویډیو کې نم استادان کولی شم، نم مستریان کولی شم، خو ولې دغه نه کولی شم چې تاسې کمپیوټر په ښه توګه باندې وچلوئ. امیدوارم دوستانو چې تاسې د زما مطلب اخیستی. او دوستانو د دې نه به راشي دا خواته بلې خبرې ته. دوستانو زه اوس تاسې ته دغلته یو دانه کلیپ ږدم چې دغه د راوامیړه. دوستانو خبرې ډېرې دي، څه به زه تاسې ته تاریخونه وایم، خو دغه زه درته وایم چې د کمپیوټر زده کړه نن سبا ډېر ښه شی ده او یا ډېر مهم شی ده. اوس دوستانو تاسې ته زه دغه کلیپ ږدم چې دا ما د انټرنیټ نه خپله ریکارډ کړی ده، چې هغه دوستانو په یو صفحه کې ده، ویډیو نه ده، نو د عکس شکل یې ورکړی. نو دوستانو هغه نه ما کلیپ را جوړ کړ او دغه نه وروسته چې دغه راوشي تاسې ته زه په دې کې توضیح درکړی شم. البته داسې توضیح تاسې د عکس ته وګورئ چې دا وګورئ کمپیوټر په 1988 کې دغلته حاضر ده دغه عکس په حساب چې کله کمپیوټر راوتلی او کله نه ده راوتلی، هغه کې زه کار نه لرم. خو وګورئ دوستانو چې په خپل مرور زمان باندې دغه کمپیوټر هم بدلیږي او دغه سامانونه چې دي د دې ټولو نه یو برنامه یا یو سافټویر یا یو دانه پروګرام جوړیږي او کمپیوټر ته همدې کمپیوټر ته ورننوځي. نو دوستانو تاسې هر څه خپله وګورئ، دې ځای کې زه خبرې نه کوم. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي. اوس هغه باندې کلیک کوو او دا وګورئ، د دې نه به بیا وروسته خبرې وکړو. ښه ښه دوستانو، الحمدلله شکر. دوستانو څنګه هم چې وکتل چې مثال د خبرې کمپیوټر هم په مرور د زمان بدلېده او د شیونو نه هم سافټویرونه جوړېدل یا پروګرامونه یا برنامې او دننه ور داخلېدې. نو دوستانو تاسې کولی شئ چې بیا دا ویډیو را شاته کړئ او بیا یې وګورئ او بیا یې وګورئ. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ. ښه دوستانو اوس به داسې چلو کوو چې کمپیوټر ته به بس ډېرې خبرې به ورته نه کوم، ځکه چې تاسې خپل هم پوهېږئ چې مثال د خبرې په مرور د زمان باندې ډېر شیونه بدل شو. همداسې به لاړ شو سیده د خپل کار پسې هغه عکسونه به در وښیم چې خپل د وینډو انسټالېدو ته ورسېږو. دوستانو په همغې ویډیو په شکل د همغې ویډیو په حساب باندې ما یو عکس هم دلته رااخیستی چې دغلته پکې لیکلي دي، هغه هم زوړ عکس. البته دوستانو چې د زړو کمپیوټرونه چې دلته لیکلي دي چې پارټس اف کمپیوټر، یعنی د کمپیوټر برخې یا د کمپیوټر حصې، یعنی دا ټول شیونه د کمپیوټر حصې دي. هر یو شي ته کمپیوټر نشو ویلی، ول دا ټول چې سره یو ځای شي بیا دې ته چې شی ویل کېږي؟ کمپیوټر.
امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي یئ. د دې نه ښکته راکوزیږو چې دوستانو د هغه کمپیوټر زمانه لاړه، د هغو شیونو توضیح اوس نه کوو ځکه چې دلته موږ سره د دې نوې زمانې په حساب باندې یو څه شته دي او هغه البته زما د وس مطابق. دوستانو لکه بیا هم چې دلته څنګه ګورئ چې داسې مختلفه ډیسټاپونه راووتل لکه دل ډیسټاپ، نیو ډیسټاپ، یوزر ډیسټاپ، برانډډ ډیسټاپ، که نه هم داسې مختلفه. نو امیدوارم دوستانو چې تاسې په دې پوه شوي یئ چې دا هر زمان کې امکان لري چې نوي کمپیوټر راووځي، خو ولې دننه کار همغه یو قسم کېږي. البته دوستانو دا د ټولو خلکو چې څه د چا تعلیم کمی هغه په کمه سطح باندې کمپیوټر کې کار کوي، د چا تعلیم زیاتی هغه په اوچته سطح باندې کار کوي. نو امیدوارم دوستانو دا خبرې تاسې په نظر کې نیولي. د دې نه دا خواته چې دغه شی نه دي دغو ته هم کمپیوټر وایي، خو په کمپیوټر کې د دې نوم بیا دی لپټاپ. لپټاپ ولې چې دوستانو دا نور هغه باندې خو نه پوهېږم ولې چې د کتاب غوندې بندېږي، نو ځکه البته نوم په همدغه حساب باندې لپټاپ ورته په همدغه حساب باندې کېدای شي نوم لپټاپ یې باندې ښیي. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. د دې نه دا خواته چې د لپټاپ پسې بیا چې شی راووتل هغه دغلته ښکته یو عکس کې راځي، خو دوستانو په دې عکس کې تاسې ګورئ چې دغلته یو دانه کمپیوټر غټ شته ده. د دې کمپیوټر نوم دی دل کمپیوټر. دل کمپیوټر دوستانو دا ولې دوستانو دا مې په دې خاطر تاسو سره شریک کړی چې دوستانو د زما کمپیوټر دل دی او زه تاسې ته په دل کمپیوټر کې د وینډو انسټالېدل در زده کوم. نو امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ. دغه غوند چې د یو کمپیوټر ده د دغې هر یوې اعضا یا د هر یوې برخې بیل نوم شته چې دوستانو دغلته یې ښکته موږ تاسې زده کوو. دوستانو لکه څنګه چې پوهېږئ چې دې غوند ته کمپیوټر هم وایي، پیس هم وایي، ډیسکټاپ پیس هم وایي. نو مختلفه نومونه دي، امکان لري چې نور خلک نور نومونه ورته ورکړي، خو ولې دغه درې نومونو باندې یا په دغو درې نومونو باندې ما کفایت کړی. نو امیدوارم دوستانو چې تاسې پوه شوي یئ. د دې نه دا خواته دغه حصې ته یا دغه برخې ته چی شی وایي دوستانو چې د ټولو مهم شی ده، یعنی دغه کمپیوټر هم حسابیږي. خو دوستانو دې ته په اصل کې سیستم یونټ هم وایي، کیس هم وایي، سی پی یو هم وایي، ډیسکټاپ هم وایي، او بعضی اوقات صرف هم دې ته کمپیوټر هم وایي. یعنی 5 نومونه دې ته خلک اخلي. نو چې هر یو نوم باندې تاسې موافقه یئ نو دوستانو دې ته همغه نوم خلک اخلي. دغه 5 نومونه نه ورته خلک اخلي. امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي یئ. دغه د تلویزیون غوندې چې ده دوستانو دغه ته چې شی وایي دې ته وایي مونیټور. دوستانو دغه شي ته وایي او دغه ښیښې ته سکرین وایي. نو دوستانو امیدوارم په دې پوه شوي. د دې نه ښکته راځو چې دغلته دغه شي ته چې شی وایي دې ته کیبورډ. چې دوستانو موږ تاسې پیژنو، خو لږه وضاحت درته کوم چې دا کیبورډ ورته ولې وایي. دوستانو په انګریزي کې کیلی ته وایي، بورډ یعنی تخته، یعنی د کلیګانو تخته. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. خو کیبورډ ځکه موږ تاسې ورته وایي دوستانو چې نه په انګریزي کې د دې شي نوم شته او نه په پښتو کې، نو ځکه کیبورډ ورته وایي. یعنی دا شی چې څنګه بازار ته راوتلی همدغه نوم یې اخیستی، نو همدغه نوم ورته اخلو. د دې نه دا خواته دغه شی چې استعمالیږي دې ته چې شی وایي ماوس. ماوس دوستانو په انګریزي کې مګک ته وایي. نو موږ تاسې بیا په پښتو کې ورته وایي مګک. صحیح ده که نه؟ ځکه چې د مګک نوم په پښتو کې مګک ته او په انګریزي کې ماوس. نو دوستانو د دې نوم بیا موږ تاسې په پښتو کې اخلو، خو اکثره خلک یا اکثره دوستان ماوس هم ورته وایي. دې کې مشکل نشته ده، خو دې ته ماوس وایي. صحیح ده؟ امیدوارم دوستانو پوه شوي. بیا چې کوم ماوس که په انګریزي کې که په پښتو کې د چا منظوري، یعنی په انګریزي کې ماوس اف کمپیوټر او یا په پښتو کې د کمپیوټر مګک، او که صرف ماوس شي نو دوستانو هغه مګک ته حیوان مګک ته هغه کېږي ده پکې راوړي لکه څنګه چې پیژنئ. امیدوارم دوستانو په دې پوه شوي. د دې نه دا خواته راځو چې دغه درې شیونه هم در سره هغه کومه معرفي کوم، بیا به دغه نه چې د دې کمپیوټر سره چې شی وصل کېږي هغه ته به بیا ورشو. دوستانو دغه لپټاپ ده چې پیژنئ دوستانو، دغه سکرین د دې سره یو شی یادېږي، او د دې نه دا خواته چې دغه ځای کې یو اس بي پورټ ورته وایي. یو اس بي پورټ یعنی دغه دا یو اس بي چې پکې ورکول کېږي، یو اس بي چې پکې ورچوخ کېږي که نه. نو دوستانو دې ته یو اس بي پورټ وایي. نو دا دوستانو په کمپیوټر کې هم شته، کمپیوټر کې او که لپټاپ کې دې ته یو اس بي پورټ وایي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ.
سی ډي روم دوستانو د سی ډي د القې کوټګۍ چې سی ډي پکې ږدي چې بیا دننه هغه ته ورننوځي نو دې ته سی ډي روم وایي. نو دوستانو امیدوارم پوه شوي یئ دې ته سی ډي ډي وي ډي ډرایو یعنې څه د سی ډي او ډي وي ډي چلوونکی. دوستانو یو وړوکی مثال به درکړم ځکه چې په دې هغه کې کورس کې ډرایو ډېر د ډېرو شیانو نومونه دي. نو دوستانو په اصل کې دا ډرایو څه ته وایي. زه به یو وړوکی مثال درکړم چې هغه د څه شي په باره کې د موټروان په باره کې. دوستانو موږ تاسو وایي موټروان صحیح ده که نه یا موټروان یا موټروان یعنې په تی باندې. خو دوستانو دا معنی یې څه شی ده؟ ګورئ دوستانو موټر چې ده یو ماشین ده صحیح ده که نه. وان یعنې چلوونکی یعنې د موټر چلوونکی سیده داسې صحیح ده. نو دلته راځي چې سی ډي ډي وي ډي یعنې د دې دوه شیونو ډرایو یعنې چلوونکی یا سیستم یا خلاصه داسې ځکه چې هغه ډرایور ده یا موټروان نو په دې کې ډرایو ده صرف ډرایو. نو امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ که نه هسې خو بیا دغه دپاره په هغه کې ده په انګریزۍ کې چې خاص طور باندې چې نن سبا خلک ډېر یادوي که دې ته هغه وکړو مخ ور واړو یا توجه ورته وکړو یعنې ډرایور نو نه پوهېږم چې کوم ډرایور بیا خلک وایي کار ډرایور بس ډرایور ټرک ډرایور خو خلاص هم داسې پسې. امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ. ښه د دې نه ښکته دوستانو چې بیا پېژنئ چې تابلیت یعنی دغه یو سیستم چې د کمپیوټر نه ښکته کار کوي او دغه نه پسې سمارټ فون یعنی دغه تلیفون چې دغه انټرنیټ غوندې کار پکې کیږي. خو بهرحال دغه درې واړه چې یو ځای کې د کمپیوټر امره کار نشي کولی که بیا کولی هم شي خو سست به یې کوي. ښه امیدوارم دوستانو پوه شوي خو ولې هر یو شی په خپل کار کې تکړه ده. مثال د خبرې دا په دفتر کې دا چې دا مثال خبرې هر ځای ته چې وړي یعنې چارج هغه کوي دا هم همغسې خو ولې دا چې کولی شي دا راحته ځان سره وګرځوي او دا تلیفون خو بیخي د خلکو د ژوند شریک شوی که نه پوهېږم د ژوند ملګری شوی. خو بهرحال امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ. ښه دوستانو اوس تاسې سره دغه شریک کوم چې دغه څه شی دی میګراپون یعنې دوستانو چې د تاسې غواړئ مثال د خبرې د چا سره وغږېږئ یا په د کمپیوټر په ذریعه یا مثال د خبرې هو د همدې کمپیوټر په ذریعه چې لکه سکایپ وایبر مسنجر یاهو نه پوهېږم واټساپ او داسې نور شیونه یعنی د همدې کمپیوټر په ذریعه یا تاسې سفت کوئ نو د تاسې دوستانو میګراپون ته ضرورت دی ځکه چې د دې په وسیله تاسې کولی شئ چې هغه ته کمپیوټر ته د تاسې غږ دننه ور انتقال شي او سافټویر هغه یا سفت کی او یا چې چا سره غږېږي هغه ته ورسوي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. هیډ سیټ دغه شي ته وایي هغه ولې دوستانو ځکه چې دغه شی میګراپون هم لري دواړه شیونه مې ځکه داسې یو ځای ایښي دي خو دوستانو دا میګراپون هم لري په همدغه حساب باندې. خو هیډ سیټ ځکه ورته وایي چې دوستانو دا په سر کې دا د سر دپاره ده چې په سر کې ایښودل کېږي او دا یو شی داسې خولې ته رابرابرېږي. نو امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ. نو دوستانو دغه میګراپون چې صرف ده دا دلته په دغه کې هم شته ده دا څه رانومیږي لپټاپ کې شته خو ولې کمپیوټر کې نشته. نو دوستانو که چېرې بیا ته غواړې چې لکه دغه لپټاپ ته هم دا استعمالېږي خو وګورئ دوستانو چې دغلته ګوشکیان هم دي او دغلته میګراپون هم ده. نو دوستانو چې کله غواړې چې پټ چا سره وغږېږي یعنې د ستا غږ خیر د که بیرون ووځي خو هغه طرف چې تا سره غږېږي چې د هغه غږ بیرون راونه نو دوستانو کولی شي چې ګوشکي په کمپیوټر دغه لپټاپ کې هم استعمال کړي. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته چې دغه سپیکرز یعنی لاسپیکرونه دوستانو چې څنګه پوهیږئ چې کمپیوټر او لپټاپ کې یا په دغه تلیفونونو کې مثال خبرې سمارټ فون یا تابلیت کې چې کمې لاسپیکرې هغسې ټایټ یا اوچت غږ یا غټ غږ نه وباسي نو دوستانو په همدغه حساب باندې دوستانو خلک ورته لاسپیکرې هم لګوي. نو دوستانو دلته بیا دې ته سپیکرز وایي چې یعنی لاسپیکرونه او چې دغه ایسې ترې نه پټ کې نو سپیکر کېږي یعنی یو دانه لاسپیکر. امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته دوستانو چې دغه یو دغه ته MP3 وایي MP3 پلیر یعنی MP3 خو صرف دوستانو هغه ته وایي چې صوتي سفتي یا که څه سبقي که څه همداسې آوازخاني که نه پوهېږم یا نورې خبرې نو هغه ته MP3 وایي. ولې پلیر چې دی یعنې چې دی پلی کوي. نو امیدوارم دوستانو په دې هم پوه شوي یئ. دغه یو کامره ده چې دې ته ویب کم وایي. ویب کم دوستانو لکه په صفحه باندې چې د چا سره د ویډیو چټ یا هغه کوي د خبرې کوي
نو یا د صفحه باندې د خپل عکس ظاهر کوي که زه دغه په دغه ځای کې وغواړم د خپل عکس را ظاهر کړم نو هغه ته ویب کم وایي. نو امیدوارم دوستانو چې پوه شوي یئ که نه ویب کامره هم ورته وایي او خلاصه داسې امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته ښکته دغه یو شی ده چې دې ته څه شی وایي USB ډرایو. دوستانو دغه چې USB ډرایو یعنی دغه شي ته USB وایي خو دا ډرایو ورته ولې وایي. دوستانو دغلته وګورئ دغه یو مزه شته ده خو دا نور مزه ورسره مه حسابوئ صرف دغه څوکه یې وګورئ. دغه څوکه چې ده دوستانو دغه یوه دغلته ته په دغه ځای کې مثال خبرې ورکوې دغه USB پورټ ځای کې نو دوستانو دغه USB حسابېږي. ولې دا ډرایو چې دا نور مزه ډرایو نه حسابېږي. دا ولې نه حسابېږي ځکه چې دا نور مزه ده دوستانو په دغه ځای کې دننه پروګرام لګېدلی یا یو څه سیسټم شوی ده یو څه ګوته شوې ده چې دوستانو د دې په ذریعه باندې دا کمپیوټر تا ته علامه درکوي چې هغه کمپیوټر کې چې شی هغه شو وصل شو او که چیرې دا ډرایو نه ورسره دغه مزه صرف په کمپیوټر کې ورکړي نو تاسو ته کمپیوټر علامه نه درکوي چې کمپیوټر سره شی وصل شو. نو په دغه حساب باندې دې ته USB ډرایو وایي. ښه USB فلاش هغه فلاش ډرایو هم ورته وایي. دوستانو امیدوارم چې پوه شوي یئ. ښه د دې نه دا خواته ښکته راکوزېږو چې دوستانو کله موږ تاسو غواړو چې کمپیوټر د انټرنیټ نه استفاده کوو یو طریقه باندې خو دوستانو پوهیږئ چې څنګه سړی دې ته مزه وصل کړي. دویمه طریقه دوستانو دغه یو ده چې دغلته مې یو څو عکسونه درته راوړي دي چې دلته هغه روتر یعنی دغه چې هغه روتر یعنی دغه د انټرنیټ وای فای یو شی دغلته اسانه نوم هم دغه کولی شي چې دوستان تاسو خپل په راحته پوه شئ. او دغلته یو بل نوم ده چې وایرلیس اډاپټرز یعنی د بغیر د مزي نه وصلونکی خلاصه داسې. نو امیدوارم دوستانو پوه شوي یئ چې دغه هم ده او دغه چې ده یو دانه د کارټن سره ده او دغه یوه USB ده چې څوکه یې د پوښې ته ایستلی او دغه USB ده چې ما سره شته دوستانو زه هم همدغه استفاده کوم. امیدوارم دوستانو په دې باندې پوه شوي یئ. او د دې نه دا خواته دوستانو چې دغه دوه دانې شیونه پاتې شو دا چې شی دی دوستانو دغه ته سکنر وایي. دغلته دغه ځای کې نوم ده چې سکنر یعنی دا څه کار کوي. دوستانو دا سکنر چې ده هغه کوي دا کېدای شي زه تاسو ته اسانه یو هغه درکړم دوستانو لکه په انټرنیټ کې هم اورېدلي یا همداسې چې ما خپله اورېدلي چې اوس تاسو ته توضیح پې باندې درکوم لکه انټرنیټي کتاب کمپیوټري کتاب خو د هغه نوم اصل چې ده PDF نوم ده. یعنی دا انټرنیټ کې چې کوم کتابونه دي چې سړی هغه کوي ځکه د هغه نوم PDF ده چې هغه ته یو برنامه هم جوړه کړې ده چې هغه په PDF کې خلاصيږي. خیر دغه توضیح بیا وروسته درکوم خو په دې باندې تاسو کولی شئ چې PDF کتابونه جوړ کړئ. ښه د دې نه ښکته دغه یو پینټرز ده چې دغه HP چې ده د کمپنۍ نوم ده چې په دې نوم باندې کمپیوټر هم اوس راوتلي برنامې یا پروګرامونه هم راوتلي دي. خو خیر دا څه کوو دغه پینټرز د زموږ مقصد ده دوستانو چې په دغه کمپیوټر کې موږ او تاسو دلته یو خط لرو یا یو عکس لرو هغه غواړو کاپی کو نو په دې د دې په وسیله یا د دې په ذریعه موږ تاسو کولای شو چې دا کاپی یا په کاغذ کې چاپ کو. نو دوستانو د دې نه دا خاطر چې دغلته پینټر کابلز یعنی دغه پینټر یا دغه کاپی ماشين مزي چې دوستانو دغه USB ده چې د دې په ذریعه یا د دې په واسطه باندې تاسو کولای شئ د کمپیوټر سره وصل کړئ او دغه مزي دي چې د دې په وسیله تاسو کولای شئ چې دا ولګوي د برق نه. امیدوارم دوستانو پوه شئ. دلته ویډیو چې تقریبا 8 نیمه وی 8 نیمه دقیقه شو او دوستانو دا خبرې دغه کاپی دي. په بل ویډیو کې به دوستانو تاسو ته لږ غوندې معلومات د په کمپیوټر کې دننه درکمه. نو امیدوارم دوستانو چې د دې ویډیو نه تاسو یو څه زده کړی یا تاسو ته د کار ویډیو هغه شوي ثابته شوي او نور دوستانو دغه د زما د وس مطابق درسو دوستانو چې در سره مې شریک. نور دوستانو د الله په امان دراتلونکي درس پورې په پاک الله باندې سپارم. د الله په امان او ښې چارې.